د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حالت او د حره واقعه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ به اکثر وختونو کې یو خس لاس کې واخیستو او به یې فرمایل ارمان زه دا خس وې. کله به یې فرمایل ارمان زه خپلې مور زیږولې نه وې. یو وارې په سکار کې مشغول و، یو کس راغی وی ویل چې فلاني سړي په ما ظلم کړی دی، تاسو لاړ شئ ما له د هغه نه بدله واخلئ. دوی هغه په یوه دوره ووهه. وی ویل چې کله زه دې کار دپاره کښېنم هغه وخت خو راځي نه، کله چې زه په نورو کارونو کې مشغول شم نو راشي وایي چې بدله راله واخله. هغه کس لاړ، دوی ورپسې سړی ولیږه، راویې غوښته او دوره یې ورکړه. وی فرمایل چې بدل واخله. هغه عرض وکړو چې ما د الله تعالی دپاره معاف کړې. کور ته یې تشریف راوړو، 2 رکعته لمونځ یې وکړو. دې نه پس خپل ځان ته مخاطب شو. وی فرمایل ای عمره ته ښکته وې الله تعالی اوچت کړي، ته ګمراه وې الله تعالی تا ته هدایت درکړو، ته ذلیله وې هغه تا ته عزت درکړو. بیا یې د خلکو بادشاه جوړ کړي. اوس یو کس راځي وایي چې ماله د ظلم بدله واخله، نو ته هغه وهي سبا به د قیامت په ورځ خپل رب ته څه جواب ورکوي. ډېر ساده پورې دغه شان خپل ځان ملامته کولو. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ غلام حضرت اسلم رضی الله تعالی عنہ وایي چې زه یو وارې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سره حره طرف ته تلمه. یو ځای په ځنګل کې اور په نظر راغی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل شاید داسې قافله ده چې د شپې په وجه ښار ته دننه نشوه تلی، بهر ایساره شوه. زه چې خیر خبرې واخلو د شپې د حفاظت انتظام یې وکړو. هلته چې ورسېده ویې لیدل چې یوه زنانه ده، یو څو بچي ورسره دي، جاړي او چغې وهي. یو دیچکی په نغري پروت دی چې د اوبو نه ډک دی، لاندې ترې اور بلیږي. دوی ورته سلام وکړو او د نږدې ورتلو اجازه ترې واخیسته. ورغی او تپوس ترې وکړو دا بچي ولې جاړي. زنانه وویل چې د لوږې نه ناکلاره شوي دي جاړي. پوښتنه یې ترې وکړه چې په دې دیچکي کې څه دي. زنانه وویل د اوبو نه مې ډک کړی دی، د غلولو دپاره مې په اور ایښی دی چې د دوی تسلي وشي او وده شي. امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ او زما به د الله تعالی څخه فیصله وي چې زما د دې تنګسیا خبر نه اخلي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په جړا شو او وی فرمایل الله تعالی دې پتا رحم وکړي، عمر ته ستا د حال څه خبر دی؟ هغه وی چې هغه زمونږ امیر جوړ شوی دی او زمونږ د حال ځان نه خبروي. حضرت اسلم رضی الله تعالی عنہ وایي چې زه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د ځان سره ستون کړم او یو بورای کې د بیت المال نه څه اوړه کجوري وازګه او څه کپړې او 100 روپۍ واخیستې. غرض دا چې دغه بورای ښه ډکه کړه او وی فرمایل چې دا زما په ملا باندې کېده. ما عرض وکړو چې زه به یو سم. وی فرمایل نه زما په ملا باندې کېده. 2-3 ځله چې ما اصرار وکړو نو وی فرمایل چې آیا قیامت کې به هم زما بوج تو چتوي؟ دا به زه اوچتوم ځکه چې قیامت کې به ما نه د دې تپوس کېږي. زه مجبوره شوم بورای مې د هغوی په ملا باندې کېښوده. هغوی ډېر په توندۍ سره هلته تشریف یوړو، زه هم ورسره وم. هلته چې ورسېدو په هغې دیچکي کې اوړه او څه وازګه او کجوري واچولې او لړل شروع کړو او نغري کې په خپله پوکي وهل شروع کړل. حضرت اسلم رضی الله تعالی عنہ وایي چې د دوی د مبارکې ګڼې ګیرې نه لوګي وتل ما لیدل تر دې چې شیره غوندې تیاره شوه. دې نه پس په خپله لاس مبارکې راویستله، په هغې بچو یې وخوړوله. هغوی ښه ماړه شو، خندا او لوبې کې مشغول شو او چې څه پاتې شوه هغه یې د بل وخت دپاره هغوی ته حواله کړه. هغه زنانه ډېره خوشحاله شوه او وی ویل الله تعالی دې تا ته د خیر بدل درکړي. ته د دې حقدار وي چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په ځای ته خلیفه جوړ کړی شوی وي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغې ته تسلي ورکړه او وی فرمایل چې کله ته خلیفه ته ورشي نو ما به هم هلته بیا مومي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د هغې نږدې لږ اخوا په ځمکه کېناستو او لږ ساعت ناستې نفس روان شو او وی فرمایل چې زه ځکه ناستم چې ما دا بچي په جړا لیدلي وو، زما زړه وغوښتل چې لږ ساعت د دوی په خندا هم ووینم. د سهار په مانځه کې به اکثر سوره کهف، طه وغیره لوی سورتونه لوستل او جړل به چې څو صفونو پورې به آواز رسیدو. یو وارې د سهار په مانځه کې سوره یوسف لوسته، انما اشکو بثي ته چې ورسېده نو جړا له وجې آواز نه راختلو. د تهجدو په مانځه کې به ځینې وارې په جړا پرېوته او ناجوړه به شو. فایده کې شیخ صاحب لیکي دا د الله تعالی نه د ویرې د هغې کس چې د هغه د نوم نه به لوی مشهور بادشاهان یریدل رپیدل. نن هم 1400 کاله زمانې پورې د هغه د دبدبې شان او شوکت منلی شوی دی. نن څوک بادشاه نه، حاکم نه، څوک معمولی شان امیر هم د خپل رعیت سره داسې معامله کوي